د دې به وضاحت وکړو. سید په عربۍ ژبه کې چا ته ویلی کېږي؟ مشر ته. سید په عربۍ ژبه کې چا ته ویلی کېږي؟ په خپله باچایي کې چې تصرف لري، په خپله باچایي کې تصرف لري او زوروري، دې ته په عربۍ کې سید ویلی کېږي. خو هغوی دا نه وي، هغوی به سید چا ته وي چې د هغه په لاس کې ورکړئ او د هغه په لاس کې منع کولی او د هغه په لاس کې دی چې سفارش کې او الله ته دې رسئ، هغوی به سید هغه ته وي. ګوره سید عبدالقادر جیلانی داسې وایي، دا که ټکی دی. سید نه مراد دوی دغه سید نه علي چې یعنې دی مشر و عزتمن و، نه، سید نه مراد یعنې د په لاس کې تصرف و، دی وی رسېدلی دی، دا به هغوی سید استعمالو. دا اوس زمانه کې هم دي، مخکې هم دي. و د عرب وی السید البدوي. زینب رضی الله عنها ته څه وایي؟ السیدة زینب. دا کوم خلک چې د الله سره شریک کوي. السید الحسین، السید العیدروس او السید فلان او علان، دا ټکی به ورته وي. نو سید به هغوی چا ته وي چې د ده په لاس کې تصرف دی، وی دا چې سید دی. بلکې دې مشرکانو خو ناشنا خبرې راویستې دي، وی د ده سره تصرف دی د الله په باچایي کې. څه وی؟ وی اوتاد دي. اولنی قسم څوک دي؟ اوتاد، دوی سره وی تصرف دی. په اوتادو پسې بیا راځي اقطاب، په اقطابو پسې بیا راځي ملاد او غوث اعظم او دې طریقې سره. بلکې هغه وایي چې دا ځمکه په څلورو حصو کې تقسیم شوې ده. ځمکه په څو حصو کې تقسیم شوې ده؟ په څلورو حصو کې، او د هرې حصې خپل کس ته الله هغه ته حواله کړی ده، تصرف ورسره دی.